السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتونیار ټي وي چینل ملګرو، زه یم عنایت الله جلبیوال. مینوالو، په نننی پروګرام کې زموږ موضوع یو ټیکنیکل موضوع ده. اکثر موږ ادبي پروګرام راړو. نن موضوع دا ده چې د واتساپ ډیلیټ شوی میسج به موږ څنګه لولو. چې موږ ته په واتساپ څوک میسج وکړي او بیا اکثر ډیلیټ کړی وي زموږ د کتو نه مخکې، نو موږ بیا سوچ کوو چې یاره دا میسج به څه، نو هغه میسج به موږ څنګه ګورو. آیا دا ممکنه ده؟ نو بالکل ممکنه ده. خو د ټاپک شروع کېدو نه مخکې به زه دا یو خبره وکړم چې اکثر داسې ټیکنیکل پروګرامونه چې دي نو هغه یا په انګلیش ژبه کې وي یا په اردو کې وي، په پښتو کې ډېر زیات کم وي. نو موږ دا کوشش کړی دی چې د پښتونیار ټي وي په شیشه باندې به موږ د ادبي خلو ځلو سره تاسو ته چې کوم دی نو دغه ټیکنیکل څیزونه هم در په ګوته کوو. یو خو به زموږ هغه ملګري چې کوم په اردو یا په انګلیش نه پوهېږي به دا زده کړې کوي، بل دا زموږ د ژبې پرمختګ هم دی. نو مهرباني وکړئ چې دې کې موږ سپورټ کوئ، دا ویډیو شیر کوئ، او کوم هغه آپشن کوم څیز چې تاسو ته پکار وي نو په څه باندې تاسو ته ویډیو جوړول پکار وي، د کوم څیز تعلیم تاسو ته پکار وي، که هغه په کمپیوټر کې وي که هغه په موبایل کې وي، په هره موضوع باندې چې وي، نو مهرباني وکړئ هغه لاندې په کمنټ کې چې کوم دی موږ ته ولیکئ، نو موږ به انشاءالله راتلونکي پروګرام په هغې باندې جوړو. اوس نننۍ موضوع ده زموږه چې څنګه به موږ د واتساپ ډیلیټ شوی میسج لولو. نو راځئ د موبایل سکرین طرف ته. السلام علیکم ملګرو، تاسو به په خپل موبایل کې لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به دغه نوټي سیو چیټ میډیا سټیټس سیور دغه سافټویر سرچ کوئ، دا به ډاونلوډ کوئ، بیا به انسټال کوئ. دغه د موږ سرچ کړی دی، انسټالیږي، لګیا دی. اوس دا انسټال شو، دا موږ اوس کولاوو دغه سافټویر دی کولاوګو. دا به همدغسې ډسپلې تاسو سره راشي، داسې به نیکسټ کوئ، بیا به الاو کوئ، بیا به دلته نه نوټي سیو آن کوئ، بیا به نیکسټ کوئ، الاو کوئ. دې ځای کې چې تاسو ته د کوم کوم څیزونو نوټیفیکیشن پکار وي نو هغه پې آن کوئ. دلته د وګورئ چې تاسو ته د فیسبوک پکار وي، د څه څیز هم پکار وي، زه به دغه غونډ بند کړم او صرف د وټساپ به چې کوم دی نو آن کړم، ځکه چې موږ ته صرف د وټساپ پکار دی. راځئ لاندې به دې کې وټساپ آپشن اوس راشي. د وټساپ ما آن کړل، د یوټیوب مې آن کړل، نور مې نه کړل، اوکې مې کو. همدغه طریقه چې تاسو وکړئ د دې نه پس ملګرو، نو دا اوس ما کولاو کو خپل وټساپ. چې ما وټساپ کولاو کو نو دا وګورئ ما ته راشد نواب بھائی یو میسج را لېږلی دی، خو بیا یې ډیلیټ کړی دی. دا لاندې اخري میسج دی، دا هغه را لېږلی او بیا یې ډیلیټ کړی. نو زه به اوس دغه میسج څنګه ګورم؟ راځئ دلته نه به بیک لاړ شئ. چې کله بیک لاړ شئ نو دې ایپس ته به راشئ. چې ایپس ته راشئ نو دلته نیو چې کوم دغه دی که نه، نو هغې باندې به کلیک کړئ. هغې باندې چې کلیک کړئ نو راشد نواب بھائی په دغه به کلیک کړو. نو هغه دا میسج را لېږلی دی، السلام علیکم ګډ مارننګ دیس میسج واز ډیلیټ. وګورئ دا هغه را لېږلی ډیلیټ کړی دی. بره دا هغه ډاټ را لېږلي و چې کله ما دا ایپس چیک کولو هغې دپاره، نو هغه هم بیا هغه هلته ډیلیټ کړي و، ډیلیټ شو کېدل. او دا السلام علیکم ګډ مارننګ دا هم ډیلیټ دی. نو دا وه د ډیلیټ میسج د ریکور کولو طریقه. امید کوم چې تاسو به پرې پوه شوي یئ. مینوالو دا و زموږ نننی چې کوم ټاپک و چې د موبایل ډیلیټ شوی میسج به څنګه ګورو. تاسو وکتو غونډه طریقه موږ وښوله. الله دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې نو شیر کول لازم یاد ساتئ، خپله رایه په کمنټ کې راکئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.